تاسو معلوم و چې په جاهلیت کې یو قانون و چې کله به د سړی د ښځې نه مړ شو نو ښځه به یې میراث کېدله. ښځو سره به یې درې طریقې کېدلې چې کومې ښځې به د سړي نه پاتې شولې نو اول به یې په خپله باندې نکاح کوله بغیر د اجازت د دې ښځې نه، که اجازت د ښځې به و او که به نه و ده به په نکاح کوله. که بیا چېرته په خپله باندې نه نکاح کوله بل ته به یې ورکوله او بل ته به یې چې ورکړله مهر چې څومره و هغه به یې بیا خپله ده اخیسته، یعنې د ورثو به یې اخیسته. او دریم صورت دا و که په خپله باندې هم نه نکاح کوله او بل ته هم نکاح نه ورکوله نو بیا به یې منع کوله. دې ته به یې مجبوروله چې کوم مال په مهر کې مخکیني خاوند ورکړی ده یا دا کوم میراث چې د دې خاوند نه یا د دې پلار نه یا چې هر چا نه ورته پاتې شوی ده تر هغو به یې چې دا نه وصول کړی له هغو به یې نه پرېښودله چې بل چا سره نکاح وکړي. دا درې صورتونه وو، یا خپله نکاح بغیر د رضایت نه، یا بل ته ورکول خو مهر به ټول ته جمع کوو، یا به ځان سره ساتله، د هر کارکردګیو د نکاح نه به یې منع کوله تر دې پورې چې کوم مال دولت دې سره وو د پلار نه ورته پاتې ده، خاوند نه ورته پاتې ده، یا مهر کې کوم مالونه ورکړل شوي مخکیني نو بیا به یې هغه ځان ته جمع کول. او دغه خلکو به چې بیا په خپله نکاح ورسره کوله نو بغیر د مهر به یې ورسره کوله، مهر بیا نه ورکوه. الله تبارک وتعالی دا آیتونه نازل کړل: یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان حاملانو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، حلال نه دي تاسو لپاره چې تاسو په میراث کې واخلئ ښځو لره کرهن په زور سره، په نارضایت سره، چې د هغوی خوښه نه وي که نه او ته نکاح ورسره کوې دا جایزه نه ده، نو تاسو دا کار مه کوئ. بغیر د اجازت د ښځې نه چې د قرآن پاک داسې وایي: یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان حاملانو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، چې تاسو په میراث کې اخلئ ښځو لره کرهن په زور سره. او بل دا دویم ټکی مې ولا کوئ مه دې ښځو لره لتذهبوا، چې تاسو بوتلل وکئ اخیستل وکئ ببعض ما، په بعضې هغه مالونو باندې آتیتموهن چې تاسو ورته راتګ کړی ده. دوی خو راتګ نه ده کړی، دغه ورثه هغه مخکیني خاوند ورکړي دي یا د میراث کې ورته پاتې ده، خو نسبت دوی ته سوی ده، مجازن نسبت سوی ده. یعنې هغه دریم صورت ته الله اشاره وکړله چې تاسو دا ښځې مه منع کوئ د نکاح نه، چې کوم مال دولت دې سره ده هغه ترې نه اخلئ، داسې کار مه ورسره کوئ. او په خپله باندې هم په جبر مه نکاح کوئ، بل ته هم په زور مه ورکوئ چې میراثونه او مهرونه تاسو جمع کوئ. الا ان یاتین بفاحشه مبینه، بیرته وزم: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، الله وایي تاسو په میراث کې ښځې مه اخلئ کرهن په جبر او په زور. نو یو خو دغه ده چې ښځې نه میراث کېږي، چې تقسیم یې کو ورثو منځ کې، لکه مال او دولت، که منقولي مال وي که غیر منقولي مال هغه موږ تقسیموی سو. ښځې د ورثو منځ کې موږ نسو تقسیمولی چې چا نه راته لورګانې پاتې وي، ښځې پاتې وي چې یوه یې تا بله د ما، داسې نشي کېدی. ښځې میراث کېږي نه، دا یو حر مخلوق ده، اصیل مخلوق ده. یوه خو دا مسله لاړه. بل الله وایي ان ترثوا النساء، چې تاسو په میراث کوئ ښځې کرهن په زور سره، یعنی دا معنا چې دا ښځې راواخلئ ځان ته په نکاح کوئ بغیر د مهر نه، بغیر د اجازت نه، دا کار نه ده روا. نکاح بغیر د رضا نه جایزه ده او که نه ده جایزه؟ مثلا پلار ده، ورور ده، زوی ده، پلار به یاد کما بالغه لور بغیر د اجازت نه هغه نارې وهي چې زه دا خاوند سره نکاح نه، او دی ورکوي. لکه موږ تاسو پښتو عادت کې دا ده چې ښځې نه اجازت نه اخیستل کېږي، وایي دا خو پیغور ده، زه لور نه څنګه اجازت واخلم؟ پلار وي که هر څوک وي، پلار یا نیکه، خو د پلار دا ګوره بالغه ښځه په زور سره بغیر د رضایت نه نشي ورکولی. یو پلار ده یا نیکه ده، هغه خپله لور ورکړله، بالغه لور، بغیر د رضایت د لور نه، رضایت نشته د دې لور، دا لور تللی شي محکمې ته چې هلته دې باندې عریضه وکړي چې زه پلار بغیر د رضایت نه ورکړم، زه پسخه د نکاح کوم، یعنې نکاح مې سره غواړم. دا کولی شي، دا انشاءالله زما په خبره پوه شوې.
چې پلار په مقابله کې دا عارضه محکمه کې کولای شي، د ورور په مقابله کې خو په طریقه اولا کولای شي، یتر په مقابله کې خو په طریقه اولا سره کولای شي. جد صحیح حکم د پلار کې ده، یعنی یو جد فاسد ده یو جد صحیح ده. نکاح صحیح هغه د پلار ته وایي، جد فاسد د پلار مور ته ویل کېږي. دغه په طریقه اولا سره نشي ورکولای په زور سره. ان شاء الله په دې مسله پوه شئ. نو اوس راسه یو جنۍ نابالغه ده، دا د کرهن متعلق یو خبره کوم. یو جنۍ نابالغه ده، د شپږواتو کلو د پلار ورکړله، نکاح ورکړله، نکاح صحیح ورکړله، چاته ورکړله، دا جنۍ بالغه شوله. وروسته د بلوغ نه محکمه کې عریضه کوي چې نه نشي کولی، خیال بلوغ نه لري. ځکه بالغتو کې دا پلار کولی شي چې نابالغه وي دا لور ورکولی شي. بیا چې بالغه شي بیا اعتراض نشي کولی. خو که جد فاسد یا ورور یا بل څوک هر څوک چې ورکي، که دا ښځه بالغه شوله بیا دا محکمه کې عریضه کولی شي چې زه فلاني ته ورکړی ورور، زه دا نه منم او زه پسخه د نکاح غواړم، کولی شي. ان شاء الله دومره مسله په دې ځای کې بس. بل خبره دا ده ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. نکاح بعباره النساء، ښځه په خپل حق د نکاح کوي شي کنه. محصل د په سړک روان دی، یو ښځه ورته راغله، زه تا سره واده کوم، وایي بسم الله تېره کړه، راځه مولای راوسته لکه خپل منځ کې دواړه سره کېناسته، ویل ما قبوله کړې، هغه ویل ما قبوله کړې، سره کار یې جوړ شو، دوه ګواهان موجود دي، شرایط د نکاح برابر دي، بالکل یې کولی شي عقد نکاح د احنافو مسلک. زما په خبره باندې پوه شئ، د احنافو مسلک باندې بالغه ښځه بغیر د اجازت د مور و پلار نه یو چا سره نکاح کولی شي چې شرایط د نکاح پوره وي. بس دا دومره اسانه خبره صحیح ده، بغیر د مور و پلار د اجازت نه نکاح کولی شي. خو که بیا داسې و چې هغه کف نه و، مثلا د یو شیخ الحدیث لور ده، یو لوی عالم ده، او هغه یو نااهله سره یا بېنسبه سړي سره نکاح وکړله، بیا دا پلار اعتراض کولی شي په محکمه کې چې ما لور ده بې عقله وه قمقله وه او دا نکاح کړی دا خو ماته پیغور پیدا کېږي، یو اعتراض کولی شي په محکمه کې. انشاءالله دومره مسله باندې سړی پوهېږي بس. خو نکاح بعبارت النساء، نکاح په عبارت د ښځو باندې کېږي، یعنی ښځه په خپله باندې حق د نکاح کوی شي. نور ائمه الشوافعي لکه هغه وایي لا نکاح الا بولي. دې حدیث خو موږ ډېر جوابات هم لرو، خو هغه وایي چې نکاح بغیر د هغه نه نشي کېدلی، بغیر د ولي نه، یعنې د پلار نه بغیر نکاح نشي کېدلی. موږ مسلک احناف کې نکاح بغیر د ولي نه چې بالغه ښځه وي کولی شي. موږ اسانه د قیاس او د عقل تقاضا دا ده چې ښځه بازار کې خرید فروخت کولی شي، عقد باندې شی ورکولی شي، په اجاره شی نیولی شي، خرید فروخت کولی شي. نو دا ټول عقود د دنیا مقیس علیه، دا نکاح مقیس، علت جامعه مشترکه عقد، حکم د ټول عقدونه، ښځه تجارت کولی شي. نو هغه خو صحیح دی، نو نکاح یو عقد عقدونو د دام کولی شي، خو شرایط به برابر وي. شرایط چې کوم د نکاح شرطونه دي، ارکان دي، د شرایط مستحبات دي، واجبات دي، دا به ټول برابري. نکاح په عبارت کې ښځو باندې د احناف مذهب باندې کولی شي. دا مثلا واضح شوله. ولا تعدلوهن، علاوه تاسو مه منې کوئ لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن، چې تاسو اخلي هغه مالونه چې دوی ته په میراث کې پاتې دي یا مهر کې مخکینی خاوند ورکړي دي، تی منې کوي چې نکاح باندې کې تر څو چې خپل مالونه دې نه راکړي، دا ناروا دي، دا نشي کولی. الا ان یاتینا بفاحشه مبینه. دې کې آیات کې توجیهات بعض خدای وایي ګوره چې تاسو ښځې نشي منې کولی تر دې پورې چې تاسو هغه مالونه چې په میراث کې پاتې دي یا په مهرونو کې ورکړل شي هغه ترې نه واخلئ. ولا الا وقت ان یاتینا بفاحشه مبینه، مګر په هغه وخت کې چې دوی راتګ وکړي په فاحشې سره، خو ظاهره فاحشه لکه زناکاره ښځه وه، اوس دا ته منې کولی شي نه مالونه ترې اخیستی شي، هو مالونه ترې اخیستل کېږي. حتی کې بعضې دغه ایتونه بعضې متعلق وایي مفسرین چې دا منسوخ دي، خو موږ په نسخه باندې نه حمل کوو، بلې په خلع باندې محمولو ده. خلع طلاق بالمال ته ویل کېږي. مثلا یوه ښځه ده بد اخلاقه ده، بد عمله ورته وایي، هغه خو د قاضي کار ده، خو زه بد اخلاقه ده، کور کې ډېره بد اخلاقي کولی کوي، نو خاوند ویلی شي ورته چې زه تا ته طلاق نه در کوم تر هغې وخته پورې
چې څومره مال دولت مې درکړی د په مہر کې ابر او پس کې یا دا ورته ویل شي چې څومره مالونه در سره دی ابرا کې زه به تا ته طلاق درکړم دې ته مو خلع وایي خلع طلاق بالمال ته ویل کېږي بیا د خلع کې اختلاف ده چې دا فسخه ده او که طلاق ده دا یو بیله مسله ده خو زه د آیات چې په خلع محمول سي نو د آیات به منسوخ کېږي نه رانه الله وایي تاسو دا ښځې مه منې کوئ لتذهبوا ببعد ما اتيتموهن چې تاسو واخلي هغه مالونه چې جميع الاوقات الا وقت ان ياتين بفاحشه مبينه مگر په داسې وخت کې کدی راتګ وکړه په فاحشه سره زه دلته بد اخلاقی تر ناخلم مبینه ظاهر وي نو بیا غره بعد تاسو هغه مال ته ناخستل شي خځه ته طلاق ورکا چې څومره مالونه دی ورکړي وته ته نه بس هغه برکه بیا دا کولای شي خو د بد اخلاقی چې په خزه کې وي ان شاء الله ما په خبر پوښتنه موسی وخزه کې بد اخلاقی نشته د خاوند کې بد اخلاقی ده طلاق ورکي مال ته نه غواړي خزینه زما په خبره پوښتنه خزه کې بد اخلاقی نشته د خاوند کې بد اخلاقی ده او موږ ته پښتو کې وای او به ورخړی او ورته وای چې زه ته طلاق نه درکو چې تو څومره مالونه میراث کې درته پاتې دي یا ما مار کې درکړي دي خو یو ظلم کوي دا سړی دا کولای شي دا کزا دا مال ور کولای شي خاوند نه طلاق اخیستلی شي خود ته اخیستل حرام دي دی خاوند ولې دا نقصان پر خاوند کې دا په کزا کې نه ده خو که طلاق ورکاو بغیر د مال نه بالکل دواړو ته جایز ده کزا کې بد اخلاقی ده خاوند طلاق ورکي نه خاوند کې بد اخلاقی ده کزا ته طلاق ورکي بغیر د مال نه کزا نه مال غواړي او بد اخلاقی په خاوند کې ده خزه مال ورکولای شي ځکه چې د خاوند بد اخلاقی نه بزان خلاصي خو لیکن اخیستل د لپاره ناروا دي ولی اخلي نقصان هم پتا کې ده دغه کولای شي الا وقت ان ياتينا بفاحشه مبينه لفاحشه ترجمه مې په بد اخلاقی سره وکړه زدلته کې یو مسله بل هم ستده خو دغه پرېده د وعاشرهن بالمعروف علاوه تاسو دي خزو سره ښه زندگی تیروي ښه خزو سره به انصاف په فعل کې کیږي انصاف په اداء الحقوق کې کیږي انصاف په قول کې کیږي که په بل خو ورته تاسو خزو سره به مدارات کیږي مداهنت باندې کیږي یو مداهنت دا یو مدارات دا مدارات بذل الدنيا لاجل صلاح الدين دنیا ختمول چې دا دین مصالح سي دین می برابر سي ځا دیتا مدارات وي دا به خزو سره کیږي او خزو سره چې وخت لري په مدارات به تیریږي مداهنت خزو سره جایز نه ده بذل الدنيا بذل الدين لاجل صلاح الدنيا چې دین پیماله چې دنیا زندگی به برابر سي نو دا ناروا یو سړي بیا مو مدارات خزو سره جایز ده بذل الدنيا لاجل صلاح الدين یعنی دنیا ته تاوان ورکه خو چې دین د برابر وي دې ته مدارات دا به کوي خزي سره مداهنت باندې کوي خزي سره مداهنت کافر سره نه جایز خزي سره نه جایز چې بذل الدين لاجل صلاح الدنيا چې دین پیماله خو زندگی می د برابر سي دا څنګه کی دا بیان روا ده ولکه کافر سره موږ مداهنت کو کنه کافر من سره څه مني ودوا لو تدهنوا فيدهنون قران وایي دوی دا تمنا کې کتا سو مداهنت کوي دوی در سره مداهنت دوی د څه وای چې jihad مکوي تاسو ته چې مونږ نه کو jihad قراري ده دوستانه مې اسې مشکلات هم نه لري هیڅ مشکلات نشته خو دلته خو بذل الدين راغی لاجل صلاح الدنيا دنیا دې برابر کړل دي احکام دي شرع دي پېمال کړل ځکه مثال به درکم خزه د مونږ نه کوي په کور کې تستګي په پټه ورکی کا کوهل تکول کومه کنه دنیا میں خرابی کیږي نو دا مداهنت ته دا ناروا ده اشاره کوو خزه دا پردوی خلکو سره په موبایل کې غږیږي ته ورته دا وایي چې را کور سره ورته موبایل ته واخلم بیا به دا خپسي نو چې دا خپکیږي کنه نو د خو دې ته سوچ نه چې دا مداهنت ده بذل الدين لاجل صلاح الدنيا دین دی پېمال کا او دنیا دې جوړه کړل دا مداهنت ته مداهنت کافر سره نه ده نو دا بیا ناروا ده دا بنکه مدارات جایز ده په دې باندې زه ډېر ښه تفصیل کولای سم مدارات خزي سره کولای شي اذا کوم مثال درکم په رمضان کې موږ بعضی پیشاران لرو یا بعضی نصاریان هم لرو چرسیان خو خود لرو
بس ټول ورځ دی ویده وي خو چې بېګا ته راسي لږ ترکاري وځنډېدله په روزه کې یا لږ ترخه کړه یا لږ تروشه کړله خو ما خو خوښه ده چې د پیشیانانو ته چې ډېره تروشۍ ښه ده او دلته دی کوتک راخلي او دا کوي دا نه کوي دا بیا ظلم ده دا بیا ناروا ده دې سره به مدارات کوي مدارات دې ته ویل کېږي چې بذل الدنیا لاجل صلاح الدین دا یو انسان ده روزه یې نیولې ده تا د ترکاري پخول ورباندې حق نه و درته پخ کړې ده د بچیانو د تربیت ورباندې حق نه و ټوله ورځ بچی درته غلی کړی ده قضای حاجت یې دغه پاک کړی ده تا ته یې کپړې مینځلي حق دې ورباندې نشته ده ته لا اوس هم پورته کېږي خدای دې غر کړه چې یو مالګه یې خرابه کړې ده نو دا بیا ناروا ده چې دا کار ته به برداشت کې مالګه به هم تیزه کړې وي تا ته به په موقع ډوډۍ هم نه پخ کړي یا به دا مجبوره وي یا به بیماره وي ته به دا ټول ورسره سنجې او موږ تاسو کورونه کې او بیا چې ته وهل کې وهل خپل حد مقدار لري موږ پښتانه چې اول وهل کې لاس پې ماتوي دا په اسلام کې نشته ده نه دا کفر کې خو به یایي منې خو په اسلام کې دا کار نشته ده ښځه ته موږ ته رسول الله وایي چې تاسو وهي ضرب غیر مبرح په داسې انداز به یې وهي مولا چې ته به اډوکې وینه به نه پرې روانه یې او موږ تاسو په کوم انداز وهل کوو افرین دي په دې ښځو یي دا ښځې چې جاهلي دي خبرې نه دي چې خبرې سي که نه وخت یې رده تاسو سره ډېر ګران کار ده او بیا چې پوهنتون کې دې هم کامله وظیفه ادا کړي که نه او ته بیا بېګۍ هلته لاړ شې څومره په شوشه کې به ځې او بیا په ښځه یې راټیټه کړې ښه او دلته خو رئیس ته څه ویلی نه شي همداسې نه ده نو ګوره دا ناروا دي ښځو سره به مداهنت نه کوو چې ته ورته ګورې او دی په دې خلکو سره ټلیفونو کې غږېږي ګورې واورئ خدای پاک به د قیامت په ورځ دیوس په عربي کې دیوس ورته وایي موږ تاسو پښتو کې دوس ورته وایي دې ته به ډېر په قهر او په غوسه وي یو فقیر متکبر ته یو بوډا زناکار ته الله دغه درې کسانو ته سخت په غوسه ده انشاءالله پوه شئ بوډا زناکار فقیر متکبر او دیوس یا موږ تاسو پښتو کې دوس هغه ته ویل کېږي چې ښځه په بدعملۍ ګوري او دی بیا سترګې پټوي نو دا ناروا کار ده دې ته به الله ډېر په غوسه دې ته دا مداهنت وایي بیا اوس مونځ نه کوي غسل نه جنابت نه غسل نه کوي علاوه چې بیماري ورباندې راسي بیا غسل نه کوي بهر په خپل سر باندې وځي بازارونو کې ګرځي پردیو خلکو سره مجالست کوي درې ورځونه هاخوا سفر بغیر اجازت نه کوي پلار کره بغیر اجازت نه ځي دې ته کوم جواز چې دا پلار کره بغیر اجازت نه ځي تا نه به اجازت اخلي خپله کوټه کې ولې داسې خلک کېنئ چې هغوی سره د دې نکاح جایز وي دا ټول ناروا دي او که بیا هم ته صبر کوې چې زه ورکې کوې ترور زوی ده خو ورسره راغی په کوټه کې ورسره کېناسته نو دا مداهنت ورور ده نو که ورور یې راځي کېني ورسره تی منې کې بیا تا دپاره ناروا ده نه به منې کې خو که ترور زوی ورسره راځي ورسره کېني ماما زوی ورسره راځي بیا دا تا دپاره دا ناروا ده چې تی پرېږدي ولې دې سره خو نکاح جایزه ده دې سره خلوت نه ده جایز دې سره سفر نه ده جایز انشاءالله زما په خبره ټول پوهېږئ نو قرآن وایي وعاشروهن بالمعروف او د ښځو په حقوقو باندې الرجال قوامون علی النساء وروسته یو آیات مستقل هم راځي هلته به بیا پرې خبره کوو مستقل حقوق د ښځو د خاوند الله بیا هم بیانوي خو دلته یې ویلې چې خیر ده ښه ګزاره ورسره کوئ د ښې ګزارې دوه ټکو کې ما تعبیر وکړ چې ښځو سره مداهنت ناروا ده مدارات ورسره جایز ده بلکې ورسره وظیفه ده وعاشروهن بالمعروف الله وایي تاسو ښه زندګي ورسره تېروئ فإن کرهتموهن الله وایي که نه وایي که دا ښځې هم ډېرې بدې ایسېږي که نه خیر لږ صبر وکړي تاسو ته به خدای دوه اجره درکړي یو به ښه بچی الله دله درکړي صالح بچی به په دې بد اخلاقۍ باندې لږ صبر او تحمل وکړي که نه الله به تا ته د صبر اجر درکړي نو ښه دا ده چې لږ د ښځو سره په داسې نه چې په اول ځل یې لږ غلطي نه کړې او تا بیا تبر و کوتک راخیستی لاس یې پرې مات کړی وهلي دي یو شور دې جوړ کړی دا کار نه ده روا نو د وهلو خپل حد معلوم ده په چیشي وهل کېږي په چیش سره ښځه بد اخلاقي کړي موږ اول طرف چې ښځه ناروا وکړي مور پلار یې ورته یادو کنځل ورته کوو سباب المسلم فسوق کنځل د مسلمان دا فسق ده وقتال کفر رسول الله قتلول کفر موږ یې قتلوو هم کنځل خو عادي کوه مور پلار غریبانو ته کنځل کوي خو عادي ته یې نه کوي او مور پلار یې بری دي هغه خو څه جرم نه ده کړی ولې کنځل مور پلار ته یې دی کوي
تاسو ناروا خلک یو او کله کله بیا تاسو وایئ چې مولایانو باندې ښځې ګرانې دي خو تاسو ورسره بد اخلاقي کوئ که نه ظلم ته خپل عدل وایي موږ یو مولوي صاحب محترم ته چا ویلي وایي مولایانو باندې ښځې ګرانې دي وهي نه دا نه ټکي وایي او عوامو چاته ورپرېښي دي اصل کې ظلم ناروا ده مدارات به ورسره کېږي مداهنت نه نو الله وایي وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ فعسى أن تکرهوا شیئا قریب د تاسو بد ګڼئ یو شی ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله به کې خیر کثیر پیدا کی یا به ښه بچی الله درکړي او که د دې په مشکلاتو د صبر وکړه الله به ډېر اجر درکړي او که تاسو د صوفیو د ښو علماو مطالعه وکړئ څومره ښه صوفیا او علما چې تېر شوي دي هغوی ته چې خدای درجات ورکړي د خپل کور ښځې بد اخلاقي باندې صبر کړی ده چې تاسو دا تاریخ مطالعه کوئ که نه چې ډېر چا تحمل او برداشت خپلې ښځې سره کړی ده او د هغې په تکالیفو برداشت کړی الله هغوی ته ډېر درجات ورکړي تاسو مطالعه وکړئ د دې مسلې الله تعالی دې مو تاسو نه راضي شي دغلته د استاد حقیق والده محترمه وفات شوې ده که په اخلاص سره به دعا وکړو